سلام له خپلو درنو همکارانو په مننې چې تر دې دمې اختریز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم څو لنډ خبرونه. ولسمشر غني او میرمن یې د کوچني اختر د رارسېدو له امله ټولو هیوادوالو ته مبارکي وویله. رولا بیبي ګل غني په ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې چې افغانان د اختر دغه ورځې له خپلو کورنیو سره په خوښیو ولمانځي. نوموړې همداراز هیلهمندي ښودله چې تر دې وروسته په هیواد کې د جنګ جګړو او ناخوالو غږونه وانه وریدل شي او په ټول افغانستان کې د سولې، سوکالۍ او امنیت غږونه خپاره شي. د کوچني اختر د رارسېدو له امله تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. په دې هیله چې نور د جګړو او ناخوالو غږ په هیواد کې نه وي او زموږ په ګران افغانستان کې د سولې، سوکالي او امنیت اواز خپور شي. اختر مو بختور شي. د کوچني اختر سر له ننه د اختر تر درېیمې ورځې د افغان دولت پر وړاندې د طالبانو اوربند پیل شو. طالبانو په همدې اړه خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې چې دغه اوربند مراعات کړي او دفاعي حالت کې واوسي. د طالبانو دغه پریکړه د افغان حکومت او ټولو هیوادوالو له تود هرکلي سره مخ شوه. تر دې مخکې افغان حکومت هم د روژې د مبارکې میاشتې له 28مې د کوچني اختر تر 5مې ورځې پورې یوازې د افغان طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان او افغان ځواکونو ته یې لارښوونه کړې وه چې د اوربند پر مهال پر دغې ډلې خپل ټول یرغلیز عملیات ودروي، خو د داعش، القاعدې او نور نړیوال ترهګریزو شبکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. له دې سره سم په افغانستان کې د امریکې سفیر او میرمنې د اختر د رارسېدو له امله ټول افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. دوی همداراز هیلهمندي ښودلې چې دغه اختر ټولو کورنیو ته د سولې او خوښیو زیری هم له ځانه سره ولري. له دې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیش یاماماتو هم د اختر د رارسېدو له امله افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. نوموړي یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواو غوښتي چې اعلان شوی اوربند مراعات کړي او همداراز یې هیله څرګنده کړې چې دغه اوربند لا پسې وغځېږي او هغه سوله له ځانه سره ولري چې افغانان یې غواړي او حقداره یې دي. په ورته وخت کې مخکیني ولسمشر احمد کرزي هم د کوچني اختر د رارسېدو له امله ټول افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي کرزي په هیواد کې روانه جګړه د پردیو د ګټو تحمیلي جګړه بللې او د دغې جګړې د خلاصون په موخه یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او دغه څو ورځني اوربند چې په ټول هیواد کې د افغانانو له بېساري هرکلي سره مخ شوی تمدید کړي او د خبرو له لارې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره هڅې پیل کړي. نوموړي په خپل دغه اختریز پیغام کې همداراز ویلي چې پردي لاسونه غواړي د افغانانو ترمنځ په تفرقې سره خپلو موخو ته ورسیږي، نو باید افغانان هوښیار واوسي او پرېنږدي چې هیواد له دې ډېر وران او خپل عزیزان له لاسه ورکړو. له دې سره سم د هیواد په لویدیځ کې امنیتي مسؤلینو د اختر په ورځو کې د ځانګړو امنیتي تابعیاو له نیولو خبر ورکوي. د هرات، فراه او بادغیس ولایتونو امنیه قمندانان وایي د احتمالي پیښو پر وړاندې د دوی ځواکونه د یادو ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې په تیارسۍ حالت کې دي. له دې سره سم د هرات امنیه قمندانۍ یوازې په هرات ښار کې د ښاري انضباط قطعې له جوړېدو خبر ورکړ او زیاته کړې ده چې دغه قطعه به د لنډغرو او نورو بې بندوباره خلکو پر وړاندې جدي چلند وکړي. او حسینه صافۍ د اطلاعات او کلتور وزارت د نماند وزیرې په توګه وټاکل شوه. ولسمشر غني په یو حکم سره میرمن صافۍ چې تر دې مخکې د افغان ښځو شبکې مشره وه د اطلاعات او کلتور وزارت د نماند وزیرې په توګه معرفي او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته یې هم لارښوونه وکړه چې نوموړی د ډاډ رایو د ترلاسه کولو په موخه ولسي جرګې ته وروپېژني. له دې سره سم ولسمشر په یو بل حکم سره حسینه صافۍ د یاد وزارت د سرپرستې په توګه هم ټاکلې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه اوس هم تاسو رابولم د خورشید د اختریز پروګرام لیدو ته.